تیرہ جمعہ میں ویلو چې دا محشر چې کوم د حساب کتاب میدان دی هغه کې بدل لګي د انصاف او زمون ګناهونو نه کې به پتل لیکي اس شک و شبهه پکې نشته د الله د قرآن وینا ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک و حدیث خبر هغه تل کده چا د کی درنه شو نو جنت ته بځي او کني کی سپکه شو ګناهونه درنه شو دوزخ ته بځي او که چرته برابر شو نیکی او بدی نو بیا د جنت او د دوزخ په منځ کې یو ځای د اعراف وته وي سموده به په هغې اعراف کې وي او بیا د هغې نه پس به جنت ته ځي دا الله پاک یو نظام جوړ کړی دی دنیا د امتحان ځای دی اوس دا تله به ډکول غواړي که دا تله ډکه نه شوه په نیکو باندې او په ګناهونو ډکه شوه نو د الله د قانون مطابق بیا جنت ته تل نشته ځي به خو وروستو به ځي چې مسلمان یې لاول به دوزخ ته ځي او په دوزخ کې به غوټې وایي چې ګناهونه دې د دوزخ په اور اورجېږي او ختم شي د هغې نه پس به جنت ته ځي نو الله مهربانه دی په خپلو بندګان او رسول الله مبارکم په خپل امت رحم کوونکی دی بالمؤمنین رؤوف الرحیم نو بعضې داسې الفاظ منتخول دي چې هغه مونږ ووایو زمونږ تله به پرې ډکه شي او نیکي به م درنه شي او ګناه به سپکه شي هغه الفاظ دا دي چې دا ما کوم حدیث ته تولسته حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي وی حضور پاک او فرمایل چې دوه خبرې دي یعنی دې کې یو اشاره ده ګوره ډېرې زیاتې نه دي ډېرې مختصرې دي زم تاسو ته مثلا وایم لکه سړی پې نه ستړی کېږي مختصرې خبرې دي دقه رنګې حضور پاک فرمایي ګورې دوه خبرې دي او ډېرې نه دي او دا دوه خبرې هغه دي چې الله ته خوښې دي د الله دا دواړه خبرې خوښې دي چې ته یې وایې نو الله پې خوشحالي کم الله رحمان چې ډېر مهربانه ذات دی په انسان مهربانه دی دا د الله مهرباني ده چې دا دوه خبرې خوښې کړي دي او په دوی یې دله دومره اجر او ثواب مقرر کړی هغه پروردګار چې هغه رحمان دی دا د الله ښکلې صفت دی دا رحمان مهربانه ورته مونږ وایو لکه مور په بچي مهرباني پلار په زوی مهرباني استاد په شاګرد مهرباني دقه رنګې الله په خپلو بندګانو مهربانه دی بلکې د دې نه زیات مهربانه دی په خپلو بندګانو په دنیا کې ګوره حضور پاک فرمایي چې الله فرمایي چې دنیا کې د هر چا له روزي ورکوم مسلمان له ورکوم او کافر له ورکوم خپل دشمن له ورکوم داسې څوک نشته دی چې هغه وایي چې په ما الله مهربانه نه دی الله وایي ما پیدا کړې چې مې پیدا کړو ورکوم به اوس روزي چې دې پیدا کړم او ډوډۍ نه ورکوم بیا خو انصاف نه شو کله کله به سخته راولم لږ ازمایش به پرې کوم ځان ته به یې لکړم راجع کوم ورکوم وله ډوډۍ او د ډوډۍ دپاره الله بیا ځمکه پیدا کړې ده په دې ځمکه کې د انسان غلر اوچتېږي دې ځمکه کې به زه طاقت اچومه اوبه به وله زه د اسمان نه راوروم او د نهرونو د سیندونو نه به وله اوبه زر وباسم دې به خپله خواري کوي زرغونتیا به زه کوم انسان خو صرف کر بنده کوي فصل خو انسان نشي زرغونولی افرأیتم ما تحرسونه تاسو صرف فصل کرے بس دا ستا کار غنم نولے جوار نولے بل شی پیاس کرے اوگا کرے پیپر کرے بولے دا تکر کرن کرونده بتکے ام چې پکمو لاسونو کې دا د خدای درکړي او پکمو سترګو چې ته پټي دې دام د خدای درکړي او پکمو دماغ باندې چې ته د خپل سیس پیژنې ځمکه او کار کرونده دا دماغ او دې کې طاقت د الله چولې بیا رسو سوی وی فاصل خود کرے و انتم تزرعونه ام نحن الزارعون وی دا تا د ځمکې نه زرغون کړي دي که دا ما زرغون کړي زرغونه بیا د الله کار غنم اوچوي او ښکلی مزېدار تیغه ته وباسي
او یو تیغم نی دا اوه او اته او شپږ او درې او څلور وي دا د یو دغه باندې یو پټ غوندې د دغه نمې لاندې ته وي چې اوچت شي په هغې کې بیا وږي د له خدای راوباسي دغه یو پټی دی دا ښکلې غنم د له چا زرغون کړل په دې پټي کې د الله یو اوبه دي یو اوبه او په دې اوبو باندې دقه ځمکه ده د دې ځمکې نه طاقتونه راځي او دا د انسان دا خوراکونه په تیارېږي قسم زه کله حیران شم بوټی دی یو بوټی د مالټې څومره ښکلې رنګې دی څومره ښکلې غونډه منډه جوړه ده چا پې پرکار نه دی ګرځول او دننه پکې څومره ښکلې خشته اوبه دي او خوند یې څونه مزېدار دی همدغه اوبه د ځمکې نه راکاږي دغه بوټي په دې سانګو کې ځي او دقه مالټه دا ته جوړېږي پوستکي جوړېږي یا خدایه سلوې قدرت دی او په پوستکي کې دننه بیا مغز جوړېږي او په مغز کې دننه جوس پراته دي خشته مزېدار جوس جوړ کړه داسې جوس ده ته به مصنوعي جوړ کې هلکه وایي دا څه شی دی وایي دا مصنوعي جوس دی نه 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 ډاکټر وایي دا مه خوره دا نقصان ورکوي وجود ته او خپل جوس وباسه وجود ته به د فایده ورکوي او چې ته کلم جوس وباسې او کوله وې کېره دقه دی په دې میدان کې سبا به څښا پراته او تر څو چې دا جوس د مالټې په پوستکي کې بند دي د الله قدرت ته ګوره تر څو چې وچوالي بیني راغلی دا به محفوظ پراته دا نه خلک څه مونږ له خدای نه دي ګنې دی پکې دننه هر یو بند ګني ځان له د جوس یو ګیلاس دی په ډېران د پاسه ولاړ دی په ډېران وشي څښا کې محفوظ پروت دی تر څو چې ته دې جوس وباسې مچان به پې وبږېږي او څښا به شي او په دې نل د پاسه څومره کلک نل یې دې تاو کړی دی چې دې ته د مچ د ماشي او د نورو څیزونو نقصان ورونه رسي ستا وجود ته تاوان پیدا څه ته مونږ نظر نه کوو د خدای قدرت ته ګوپي نازک شی دی خدای دې پاڼه تاو کړی تک سپین مزېدار که دا پاڼه یې نه وي څونه خاورې او دوړې او شي څیزونه پې پراته ټیپر ته وګوره مولۍ ته وګوره نو خدای والا پوستکي ورکړی محفوظ یې د له شی ساتلی کیلې ته وګوره الوا ده الوا د کیله په پوستکي کې بند ده چې الوا پخه کې سبا څښئ دا پوستکي کې بنده ده پرته ده هېڅ سم نه کېږي پوستکي نه لرې که نه سبا به څښئ خشته ښکلې الوا دقې اوبو نه دا ټول جوړېږي قرآن شریف کې الله فرمایي رنګونه جدا جدا دي د یو مالټې جدا خوا دی د بل جدا خوا رنګ جدا پوستکي جدا څه ترخي دي څه خوږې دي څه ترشي دي څه ترسکونې دي او د انار دانې ته بیا پکې په دانه کې د له څومره جوس پیدا کړي دي ظالمه ته به اوس هم د خدای قدرت نه مني دغه یو پټي کې دا څه زرغونېږي دغه یو اوبو ټول بوټي راکاږي ځان ته دغه یو نور په ټولو لګېږي دغه یو سپومۍ رڼا او د ستورو رڼا ټولو ته رسېږي دغه یو هوا دې ټولو ته رسېږي الله پاک هر شي له خپل رنګ ورکړی دی خپل خوند یې ورکړی دی خپل ذوق یې ورکړی دی اے بنده د چا دپاره ستا د فایدې ده دا به نه وی چې دا ما وکړل مونږ سړی مونږ څه وایو مونږ کې کبر دا زما هېڅ نشي کولی ته صرف فصل کرا زرغونتیا ستا کار نه دی د رب العالمین کار دی زما ډېر مهربانه ذات دی چې مونږ له خدای سره راکړه میوې دله درکړه خوراک یې څه خو به ځان کړی که نه داسې خو نه جنت خو نه دی چې کټ کې پروت او د انګورو څانګه به راښکته شي او خپله خوله به م نه وازې او دانه به خولې ته دردر نه کېږي او خورې او جنت کې وایي جنت او د دنیا خو فرق دې ته رحمان ذات وایي دا کافر له م ورکوي دا مسلمان له م ورکوي دا هغه چا له م ورکوي چې خدای ته کنځل کوي چې دا څوک وایي چې د خدای لور ده او خدای ته کنځل دی حدیث کې دی چې څوک وایي دا پلان کې د خدای زوی دی د الله ته کنځل په دې الله خفه کېږي
زوی خو هغه چالی چې دی ورته محتاج دی خواهش لري خدای خواهشاتو نه پاک دی زوی خو هغه چالی چې د بوډا شم چې زما مال په قبضه کې والي او زما دغه والي اوږه راکړي او ما یو ځای ته بولي خدای خو نه ستړي کېږي او نه چاته حاجت شته نه زوی لري نه شریک لري نه لور لري دا کنزل دی خدای ته بیا م الله ډوډۍ ورکوي بیا م الله روزي ورکوي ته به ورکړې خپل دشمن له ډوډۍ بل دشمن له ډوډۍ ورکوي دې ته رحمان وکړي دا مهربانه ذات او بیا به درته وایي چې ای بنده 70-80 کال د کفر وکړو او یا اتیا کاله راشه مه مایوسه کې لا تقنطوا من رحمت الله د خدای د رحمت نه مه مایوسه کېږئ ان الله یغفر الذنوب جمیعا ما ته توبه وباسه کنه صرف دومره ووایه چې الله بس زما د کفر نه توبه ده او الله زه تا یو منم ایمان راوړم توبې له ووایه قسم دی د اتیو کالو کفر درته بخي دا تپوس هم نه قیامت کې نه کوي چې دا ته کافر ولې دا ما ته د کنزل ولې کړی بنده خو چې څوک معاف کړي تپوس ته کوي وي معاف کوم دی خو دا غلطي دې ولې کړې ده الله د دې غلطۍ پوښتنه هم نه کوي چې دا غلطي دې ولې کړې دې ته رحمان دا مونږ ته پته زمارو چې دا هر څه چې مونږ له راکړي دا الله راکړي او دا زمونږ ایمان دی چې کوم وخت یې غواړي اخیستی شي یو سات کې اخیستی شي نن دا سترګې دي په یو سات کې به دېونکي بیا به څه کې تپ تپ پکې نن دا دماغ دی په یو سات کې یو معمولي ټانکه ده لږه ورپوټې غوندې ټانکه هغه ټانکې ده له پوښې جوړ هر څه ختم کله سړی ویریږي کله داسې ویریږي سړی خدای پاک داسې نري رګونه دي په دې دماغو کې داسې نري لکه د ویښته نه نري په هغې کې وینه روانه ده او چلېږي په سړی وي خدای پاکه دا رګ چېرته بند نه شي دې زړه ته دې وګوره چې کله ته پیدا شوې دا پمپ کوي لګیا دی غرضار کوي که یو سیکنډ یو منټ هم دا خاموش و مرګ دی نه خاموش کېږي ټول وجود ته الله رسول کوي ډوډۍ خدای راکړه رزق خدای راکړه دا رزق د معده کولو غاښونه خوله خدای راکړل هوا چې زمونږ ورته جت دی هراله دونه خدای پیسیا راکړه چې د بیې ضرورت ورته ډېر زیات دی نو په بیه نه خرڅېږي اوبه دي او داسې زړه دې ته څه وایي دې ذات د رحمان خو چې دا رحمان دې خوشحاله کړم زه خو بیا هم چې یو شی در کوم ستړی کېږم الله نه ستړی کېږي زه بیا هم په غوښتو خفه کېږم الله په غوښتو خفه کېږي نه پرې خوشحالېږي ای مسلمانان خپل رب راضي کړې هر څه الله سره ستا صحت ستا مرض ستا عزت ستا بېعزتي ستا بچي ستا مال ستا دولت ستا اصل ژوند دی په خدای کې دا ژوند تا سره دا ستا چې نن بچي قدر کوي ته جنګ دی دا نن چې ستا رونه قدر کوي ته جنګ دی دا نن چې ستا ګاونډیان عزت کوي دا ته نن جنګ دی دا نن چې ستا دا خپل خپلوان خیال ساتي دا ته جنګ دی ګورې که الله دا نڅا وویسته او مړې کړې په خدای کدی په کور کې مساعدي هلکه وایي جنازه څو بجې مقرر کړه ډېرې جي 11 ښه ما خو د 2 اورېدلي نه 2 مقرر کړې وه خو مړې څښا کېده نو جنازه یې مخکې کړه زه یې تختۍ د کور خو شریعت هم وایي چې دی ښه یو څو ورځې یادې بس هېر شو خبره خلاصه شو دا ستا د ژوند د برکته ستا عزت دی ګورې که لاړې که نه د دې دنیا نه دا چې کوم مال دې ګټلی دی بچي به دې پرې مزې کوي په دې دعا هم درته نه کوي خیرات هم درپسې نه کوي صدقه هم درپسې نه کوي یو کس ته مې ویل لکه پلار دی حج وکړه که نه وي ځان له به یې کوه هلکه مال دولت وي ځان له به یې کوه مې بلکل دې سوچه خبره دی سمه نره خبره دی ځان له به یې کوه مال دولت یې کوه به یې کوه ولې نه هلکه پلار دی روجې نه دي نیولې فدیه ورکوي ورکوونې وی به یې کوه ولې نه دی دا د ما پلار ته د خپل پلار نه پاتې او ما ته د خپل پلار نه پاتې شو خیر الله ته پېښه خدای پېښه مهربانه ذات دا نه کوي مهربانه ذات وایي ما د توبه وباسه زه دې بخښم نو دا 2 خبرې مهربانه ذات ته خوښې دي نو لکه زه خو دوست خوشحالوم پلار خوشحالوم
مور خوشحالوم زوی خوشحالوم چې مې دغه لږ ساعت په کار راځي بیا په کار نه راځي او هغه ذات چې په دنیا کې ستا په کار راځي په قبر کې د حساب کتاب په میدان کې مو په پل صراط کې هغه به نه خوشحاله په دې دوه خبرو دغه مهربانه ذات خوشحاله لکه چې الله په خوشحالېږي نو الله خوشحاله خو ډېر ګران دي بیا خو به زه ستړی کېږم وایي نه خفیفتان علی اللسان په ژبه اسانې دي سړی پې ستړی کېږي ښه چې سړی پې نه ستړی کېږي خو ثواب به یې کمې که نه دا خو چې ستړی شي نو ثواب به وګټې نه وایي ثقیلتان فی المیزان په تله کې درنې دي حضور پاک فرمایي سبحان الله نیمه تله ډکوي الحمدلله نیمه ډکۍ په هغې پوره ډکۍ شي هغه تله چې تېره جمعه مې تاسو سره محشر په خبرو کې ویل پریشاني ختم زه دنیا کې ولې پریشانه شم چې مهربان رب مې شته زه د قبر نه ولې ویرېږم چې مهربان رب مې شته زه د عذاب د فرشتو نه ولې ویرېږم چې مهربان رب مې شته زه ولې په دې ویرېږم چې زما تله به ته شي چې مهربان رب وایي دوه خبرې وکړه چې تله ډکه کړم که نه نو چې دام زه نه کوم نو بیا به یریږم بیا به وال زما په غاړه وي مهربان رب څه وایي تله درنه ډکوم ای د خدای بندګانو څومره په اسانه درته ډکوي ای د دې رب به موږ بیا هم خفه کوو دی به موږ خوشحاله زه طالبانو ته وایم چې تله پرې ډکه نه شي که په دې دوه خبرو او چې زما رب خوشحاله شي ما نه دا نه پرېږدي بس یا الله خوشحاله شي زم پروردګاره زما ستا خوشحالي په کار ده الله زما ستا رضا په کار ده چې ته زما نه خوشحاله شي او ته زما نه راضي شي بس چې زه به تا په کومه خبره راضي کړم پروردګاره تا به زه په څه راضي کړم او بزرګو بازار کې ګرځېده کله غر کې کله یو خوا بل خوا همدغه چغه به یې واله یو نیک سړی و ساده سړی و یا الله ته کوم ځای د تا رضا کول غواړم منډې به والې کله یو غر نه کله بل خوا کله بل خوا کله بل خوا یا پروردګاره ته کوم ځای د تا پسې ګرځم ته زما نه خفه د تا رضا کول چې رب په کوم خلکو ورته ګوره بس رب ستا په سجده کې دی چې ته سجده وکړې دلته نه نه زه به خپل رب اینما زه به معافي غواړم ساده سړی رب په منځونو کې دی رب په روژه کې دی رب په صدقه کې دی نه 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 زه به خپل رب اینما چې د خپل رب له ورشم ها د موسی علیه السلام زمانه کې مې یو سړی وکړ الله وایي ته خو به ډېر ستړی چې زه ته ووینم چې دا خپې دله چاپي کړم دا لاسونه درته چاپي کړم موسی علیه السلام ورته دا ته څه کوې غلطې خبرې کوې د خدای خو داسې خپې نشته لکه زمونږ کې دي نه د خدای لاسونه شته زمونږ په شان نه خدای ستړي کېږي یاره ډېر لوی کارونه کوي که نه ارمان دی نو چې دې چاپي کړم دا کفر خبرې خدای چاپې ته محتاج دی خدای ستړی کېږي دا د الله وایي خفه شو حضرت موسی دې پرېږده دا سړی دا د خپل عاشقانه سوچ دی او فکر دا د مینې خبرې دقسې بابا به منډې والې کله یو غر ده کله یو خوا ده کله بل خوا ده یو نه تپوس کوه بل نه تپوس کوه زما رب کوم دی چې زه یې رضا کړم زما رب کوم دی چې زه یې رضا کړم دا هغه وخت هر یو پیغمبر چې د هغه په ژبه ورته الله پاک وویل فرشته راله جبریل یا هره فرشته چې وي او د خپل وخت پیغمبر ته وي چې ورشه دې بنده ته ووایه چې زه ستا دې زړه کې مړه کې او ستا نظر راځي د انسان زړه عرش الرحمن د الله عرش دی وي ستا اوله کې ستا اوله ته الله نږدې دی په خدای قسم په اوله کې به دې خبره راغلي ته به ته نه خبره والله به دې خبردار دا نو مهربانه ذات دی هېڅ اجر ثواب خو ډېره ښه خبره ده زه ربه چې ته راضي او ته خوشحاله په کوم څیز بس ما دپاره د دې نه غټ غنیمت بل نشته خو چې ته زما نه راضي شي او ته زما نه خوشحاله شي نو په دې دوه خبرو رب راضي کېږي او خوشحالېږي او په ژبه مسالې دي او
تلم پیډه کېږي خدایا اوس په موږ نه وای دا لکه کومې دوه خبرې دي یو د سبحان الله وبحمده بل دا سبحان الله العظیم او د دې وخت ما خو تاسو ته چې طالبانو ته پکې مونږ دې خبرې کوو هغه د تاسو ته نه وایم مونږ به سمانا کوو یا خدایا تاکي ایس عیب نشته الله په دې خوشاله الله کې ایس عیب نشته سو وی خدای له وته مکه کافرانو به وی فرشتي د خدای لونه دي مو نه دا د خدای عیب دي خدای پاک خدای ته خواهشات او تاجت دي ته ورینو تاجت او چا به چې نه عیسی علیه السلام زوی دی عزیر علیه السلام زوی دی وای د خدای ظالمانو خدای دوی تاجت نشته لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الله هم سر نشته سو الله کې ایسا عیب نشته مالا مرگ راځي خدای له مرگ نه راځي زه ناجوړه کېږم خدای نه ناجوړه کېږي زه ستړی کېږم الله نه ستړی کېږي ما مال کمیږي الله سره ایسم نه کمیږي اما سترګې به کمزوري نظر به نه لګي په خدای چې الله د ځمکې په تل کې چې څه پیدا کړي دا غیر خبردار دی او ویني زما غوږ به کمزوري شي څه اواز به نه اورم الله هر وخت اوري د هر ځای نه اوري زما زړه به ودرېږي مړ به شم الله له مرګ نه راځي الله له ستړی نه راځي کل یوم هو فی شأن د دنیا ټول نظام یې درته روان کړی یو کون باندې ارسه پیدا کړي په یو کون ارسه ختموي سبحان الله دقه معنا ده چې الله د هر عیب نه پاک دی وبحمده څومره ښکلي صفتونه دي د دې ټولو مستحق الله دی دا ښایسته ښکلي صفتونه د الله سره مناسب چې خالق دی مالک دی رازق دی مونږ له روزي راکوي او د لوی قدرت خاوند او مالک دی خپل مبارک لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته حضرت علی وی بچي بابا له غلامان راغلي دي او شابه ورشه چې غلام دلته دا چراغ حضور پاک نو واپس تا چراغ حضور پاک عائشہ بی بی ورته وی دا الله رسول فاطمه راغلی ډېر خوخه او کوته ورغی حضرت علی وی موږ دواړه ملاستو حضور پاک چرانه وګم پاسېدو په ما پاسه وی کېناس په مبارک یو دکړه او زما د خېټې سره ولګېدل بچې څنګه راغلی وی هغه کې حیا او هغه نشو کولې ما وی دا الله رسول ما درلېګلی و دا له غلامان چاره لګلی دي نو ما وی چې غلام دی لور کې ولې ځکه میچن په خپل تاوه هغه زمانه کې میچن وی په دې میچنو باندې به دا غلي وړ کول په خپل تاوي په لاسو کې غوټه پیدا شي استخدمت په خپل کې بیا ولکه چې د پیغمبر سونه خشتب لو دومره مینه ده حضرت فاطمه سره چې زمینه درته نشي اذان له واقعه ما ویلي دي مخکې په تقریر وکړي سبا خلق خپل بچو له ورکړي د بل نه نوړې اخلي خپل بچو له ورکړي رسول الله مبارک فرمایل بچي فاطمه د بدر یتیمانان زیات مستحق دي دا غلامان غیل ورکړي او تا ته داسې یو څو خبره خې چې هغه دی اوې نو د غلام نه بدله بهتري نو درې دې شکر سبحان الله درې دې شکر الحمدلله او سلور دې شکر الله اکبر دې کې اشتا سبحان الله پکې بحمده کې الحمدلله او العظیم د الله اکبر معنا ورکړي داسې الفاظ دي چې هر څه پکې راځي بل فرمای الحمدلله وایا دا د خدای شکر دی بحمده الحمدلله پکې بل دی سبحان الله وایا پکې راځي بل دی د الله لوی وایا او العظیم د الله لوی پکې او د فرشتو تسبیح سبحان الله د فرشتو تسبیح فرشتي لګیا سبحان الله هغه سبحان الله پکې او د ټولو نه لوی خبره څه ده ادا چې الله د خپل ځکه د خپل ځان صفت کو نو زه په بدی ښکار خلک یې ځان صفت په خپل کې
دا ولې ځکه دا زما د صفت په ما کې نه او زه به دروغ وایم یوه بل زما دا صفت زما نه دی دا خو الله چې وغواړي اوس یې راناغېستی شي دا د الله را کړی دی د الله صفتونه الله له چا ورکړي نه دي دا هغه خپل ذاتي دی او الله که زه صفت کوم دروغجن به په خپل صفت کې الله دروغجن نه دی هغه رښتون دی زما صفت ختمېږي ښکلی لیکي او چې بوډا شي هم دی راټیټه شي خشته لیکي خوبصورت ښکلی چې دی ځواني که نه د خلک د وجود تماشې کوي دې مرده نظره کېږي تماشو ښکلی دا له ښکلی چې کله بیا بوډا شي بس بیا ملا راټیټه شي په لاره کې روانې غریب ټیټه ملا والا د کونډۍ ورسره په لار کې غاښونه یې ووتل ختم شو ما د یو سړي یو بابا مولوي صاحب غاښونه مې ووتل غاښ مې نشته زه خوړی نشم باباجي اتیا کاله دې په دې غاښ دومره ټنه غله معده کړه چې د حد نه وته دونه به د تورنګزو جاندم د اوډي ګرام معده نه کې لکه څومره چې تا په دې غاښونو کوم جنسونه معده کړي دي جوار نینونه به دې په ټقارسته غوزان او ګنې به دې پیچوي ګنې بس دی که نو اوس دله خدای الوا ته جوړ کړل نو ګزاره وکړه دغه رنګې غوږونه دغه رنګې سترګې خط چې پړ شي چې پړ او دغه رنګې جینۍ وي چې ښکلې وي هر سړی وي چې دا زه غواړم زه زوی له غواړم حسن یې د هغې نه م ځان روکې روکم چې ما کې خو ډېر لوی حسن دی او ډول دی او چې کله بوډۍ شوه بیا یې بلاټي ختم بیا مخ چې پړ شي زړه جورابه ته جوړه شي زړه کوسکې ختم خولې نه ټول غاښونه وځي بیا خبرې م نشي کولی بیا ورته ګور ختم چې پړه شو ختم لاړ ختم خولې والې لاړ ختم شو جبې بیا هم په تاجونو ودرېږي د خدای شان دی این ګور دې په اور کې این ګور دې په اور کې ولا وګورې د پاسې این ګور نه خواښې هم په اور کې ولا بهر کې لاړه بوډا شو الله باندې بوډاوالی دی ان الله جمیل یحب الجمال د خدای پاک طاقت نه ختمېږي الله پاک له چې کوم صفت دی دقه دی بس رب العالمین حضور پاک په خپله فرمایله احصي ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا الله زه دله هغسې صفتونه نشم کولی څنګه چې ته د خپل ځان کې نو دا هغه صفت دی چې الله په خپله د خپل ځان کې وایي دې حدیث کې چې دا ما درته روان کړی دی دې کې هغه صفتونه دي چې ټول کائنات دي ونه یې وایي بوټي یې وایي کبانې یې وایي مارغانې یې وایي حتی ستا په وجود د پاسه دا ویښتې م وایي ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم هر شی ته قد و صفتونه وایي چې دا ما روان کړي ده سبحان الله والحمد لله وایي تاسو پې نه پوهېږئ دا داسې الفاظ دي چې جامع الفاظ دي بس دې کې د الله ټول صفتونه راغلل دې کې د الله خوشحالي راغله دې کې تله ډکه شوه دا هغه دي چې فرشتې وایي کائنات یې وایي الله په خپله د خپل ځان وایي دا هغه دي چې پیغمبران وایي هر پیغمبر چې ویلي دي هم دقه الفاظ سبحان الله الحمدلله او دې کې یو بل صفت دی د مارونو د خدای شکر دی پکې شکر بحمده څه شی دی لکه د خدای شکریه ده مو خو یو ناشکره خو پکې ګوره دې کې د الله شکریه ده او رب الله په قرآن شریف کې فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم که زما شکریه ادا کړه نعمت نور هم زیاتو
ولئن كفرتم وكنا شكري موكلا ان عذابي لشديد بیا زما عذاب سخت دی. او د دې نور ډېرې فائدې دي. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في اليوم 100 مرة کہ روزانہ سکسل کرتا ہوئے محیت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر ویکتر گناہون تا دریاب تا زگ عمری اللہ بڑھو گناہون اور تمام لکه بسو کی کتاب وای سل کرتا کم از کم پشواروس کے دا بسو کوئی اگر اثر اللہ سوچت کے انشاءاللہ وسر ہوا او چې کمی زنانا زما آواز اوری زما خوین دی زما مین دی زما لونا چې څوک اوری ناغي به وای که خیر شي هغه دې په خپل کور کې انشاءالله وای او دا الفاظ به وای او تاسو ودا مهرباني کوئ چې دا ما کوې کمې خبرې کټولې درته نه یاد نو صرف دونه خو یاد ساته کنه چې په دې الله خوشاله تل په دې کې ګناهونه په معاف کې نو کور خپل لونو ته خپل خويندو ته خپل بیبيانو ته دا زما دا د فائدې خبرې دي دا به خیر پیغاله وای ها چې هغه مور باندې عمل ان شاء الله وایو یو ځل بوسو وایو کنه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم امين تبعك خذ تبعها ودي خامه خير ها اجب اخوي کار کوي او کنه څنګه چې به کار نه کوي ته ورته چې به کار نه کوي او سبق یې ویلې دویم پاس نه قرآن شریف یاد هم خدای زاري ورځ نه دی خدای زاري ما شروع کوته که شروع په تاسو پاس خو ویلې شي کنه دا وته ها او کنه دا په دا وته چې دا الفاظ الله مشالک الله دې موږ له د وینا طاقت راکړي. د خټ د رشید خان کور ولا وفات شوی ده او د خټ د سرتاج اوخي وفات شوی دی. الله تعالی دې مغفرتونه نصیب کړي. دعا کوي وته چې له آخرت خوشاله نصیب کړي. الله مغفرتونه نصیب کړي او الله پاکي وارثان الله صبر نصیب کړي. زموږ په اجي آباد کې د فیضان الله صاحب نصیب وفات شوی د حسن زوی هغه تم دوه کې له مغفرت نصیب کړي او له ټول وارثان له صبر ورکړي. زموږ خیر د کندي د طاهر خان دوی بیمار دي. الله دې ول روح صحت ورکړي. الله تعالی دې ول شفا ورکړي. الله دې روح صحت ورکړي. رب العالمین دې ورته شفا نصیب وکړي. حاجی سید رحیم صاحب بیمار دي دعا غواړي. الہ العالمین دې ول روح صحت او شفا ورکړي. مولانا سیف الله امان کوټ پلار وفات شوی دی. الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي. الله دې وارثانو ته صبر ورکړي او د قادر زوی لپاره قادر خان زموږ ملګری دی دوست دی زوی په بار ملک کې دعا وته وکړي چې الله ورته ټول کارونه آسان کړي. څه پریشانی ده وته پریشانی الله په خوشاله بدل او زموږ نور دوستان هم دي د دې مقصد بچي په باب ورکونو کې دي. الله دې ورته آسان کړي. یا الله دې څومره بیماران دې روح صحتونه ورکړي. الله دې څومره قرضداران دې قرضونه اخلاص کړي. الله دې ټول فراخ روزي نصیب کړي. یا الله موږ ته دې ذکرونو د وینا توفیق راکړي. الله تعالی چې کوم د قیامت دروازې میزان خدای زموږ په نیکو باندې ډکې. یا الله موږ د حاسدینو له حسد نه وساتي. الله د شریانو د شر نه وساتي. د متکبرینو د کبر نه وساتي. د بد نظر او د بد نظرونو نه وساتي. د فتنهګرو د فتنو نه وساتي. الہ العالمین ته زمونږ د خیر او د برکت ژوند نصیب کړي. زمونږ زړه نه کبرونه لرې کړي حسدونه لرې کړي بغضونه لرې کړي. او یا الله که د چا اولاد نه اولاد ولا ورکړي. د ډېرو دوستانو نارینه اولاد نشته نارینه اولاد ولا ورکړي. بعضې دوستان دي دشمنۍ دي یو بل سره اوې دعوې دي یو بل سره او دشمنۍ دي یو بل سره دعا وکړئ چې د چا یو بل سره دشمنۍ دي اوې دعوې دي الله دې فروغ او په محبتونو باندې بدل کړي. یا الله ته زمونږ راضي شي. خدایا مهربان رب ته زمونږ راضي شي. د ریاکارو د فتنو آفتونو مرضونو رنځونو پامن کې وسات. زنانو ته دعا وکړئ الله د زنانو په سرونو د حیا او د پردې څادر واچوي د برکت څادر واچوي. کوم خویندو چې موږ ته جومات ته دا ځای بخښلی دی کومې خور یا خویندو هغوی ته هم دعا وکړئ ټولو خویندو ته چې الله د خیر برکت
عافیت زندگی نه. ظریف خان بیمار دی، هغه ته دعا کوي چې الله تعالی ول روح صحت ورکړي، الله شفا ورکړي. څومره بیماران دي الله ټول روح صحتونه ورکړي او زموږ د هر قسم آفاتو او د فتنو نه امن کړي استاد برحمتک یا کور میں جلسے حالات واقعی خراب دي. الله تعالی دې اتفاق راوړي. الله دا جګړه په خیر او خوشاله باندې بدلي.